د اسلام ستر سالارا زمون خوږ پیغمبرا مونږ نیولې دستالارا زمون خوږ پیغمبرا مونږ نیولې دستالارا زمون خوږ پیغمبرا مونږ نیولې دستالارا ستارا تک سرارا ناشوا بودخانو کی زلزلی شوی د توحید دیوارو خانا د ژوندون خوږی شیبې شوی. تاسو ته معلومه ده چې دا درس د سنن ابي داود دی. کتاب الزکات ابواب شروع شمیره د حدیث د 1590 نننی سبق او زمون درس د حدیث شمیره ده 1590. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وبي قال حدثنا عبد الله بن محمد الفيلي وحدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن زمرة وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي جهات ربع العشور من كل 40 درهم هاتو ادا کئی ور کئی سول اختما من كل 40 درهم فسولخ درهمو کی یو درهم زکات ور کئی چی سول اختم روپی ور کئی. وليس عليكم شيء نشته پتا سبانی اچه حتی تتم تردی چی پورشی 200 درهم زکات به اعلی واجبیږي چې 200 درهم ته نصاب ورسیږي. فاذا كانت 100 درهم کله چې وي 200 درهم ففيها 5 دراهم پدې کې به 15 دراهم دي، یعنی په 200 درهمو کې زکات چې واجبیږي 15 دراهم په ما زاده هغه چې زید شي په 200 باندې نفعلا حساب ذلک نه په حساب د اغي سره به ادا کولی شي زکات وعلى حساب ذلك. ابو سلیمان خطابی وی دا دلیل دی په دې باندې چې کله زیادت علی النصاب وکړل شي نه پای کې به زکات ورکول شي د اغي د حساب برابر. وفي الغنم في 40 شاتن او په څولېختو ګډو بزو کې یو شات دی. فإن لم يكن إلا 39 کله چې 9 دیرش وي نو فلیس علیک فیه شیء نشته پتا باندې پدې کې زکات واجبي نه پتا باندې به زکات واجب پدې صورت کې نه دی. وساق صدقه الغنم مثل الظهری ذکر کړي دی زکات د ګړو بزو پشان دروید د ظهری مثل الظهری پشان دروید د ظهری چې مخکې روید د ظهری بیان شوی. قال ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فی البقره په واغانو کې فی کل 30 تبیع وفي 40 مثنى په غواګانو کې په 10 کې یو تبیع ده. تبیع سخی چې د یو کال دغه پوره کړل شي وي. تبیع سخی ته ویل کېږي هغه سخی ته ویل کېږي چې یو کال دغه پوره وي. او تبیعه سخی ته ویل کېږي تبیعه وفي 40 مثنى پسولیختو کې به مسنده مسنه اغي سخی ته ویل کېږي چې د هغې 2 کاله پوره کړلی شوي وي غاښونه راختلي وي. وليس على العوامل شیء هغه څاروي چې د خدمت دپاره دي کاروبار دپاره دي پای کې زکات نشته دی. فی الابل او پوخانو کې بذکره صدقتها ذکر کړی دی زکات د ایبلو په دې حدیث کې کما ذکر ظهري څنګه چې ذکر کړی و ظهري. قال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفي 25 خمسة من الغنم 15 چلی بور کولی شي. فاذا زادت واحدة کله چې زیادت وکي په یو باندې فاذا زادت زیادت وکي واحدة دیو یعنی د 15 نه برشي او خان نه پدې کې ابنه مخازن به ابنه مخاز ده. ابنه مخاز بچي د اوخي چې هغه یو کال پوره کړل شي. فإن لم تكن بنت مخازن
خو چې ته پای کې بنت مخاز نوي نه ابن لبون ذکرین بیا به ورکولی شي پای کې ابن لبون. ابن لبون هغه مذکر اوخ بچی چې د 2 کالو وي الی 35 تر 15 پورې نه 15 پورې بنت مخاز دی. کو بنت مخاز نه میلاویږي بیا به ابن لبون ورکولی شي. فاذا زادت واحدتن کله چې زیادت وکي دا واحدتن د یو یعنی 15 نه پکې یو زیات شي 16 ورسیږي نه پدې کې بنت لبونن بنت لبون دی هغه بچی د اوخ دا چې د هغې 2 کاله شوي لا 45 15 پورې. پیدا زادت واحدتن کله چې 15 باندې یو زیات شي ففیها حقة بیا پدې کې حقه ده. طروقة الجمل الى 60 طروقة الجمل صالح وي د دې چې په مال کې هغې لره اوخ تر 15 پورې بیا به حقه ورکولی شي. ثم ساقه به ذکر کړی حدیث په شان د حدیث زوري قاله وی فاذا زادت 91 کله چې څه شي یو نوي ففیها حقتان په دې کې 2 حقې دي. طروقة الجمل چې هغه صالح وي د دې چې په مال کې هغې لره اوخ الى 20 و100 تر 100 پورې. فإن كانت الإبل أكثر من ذلك کو چېرته دا اوښیان زیات وي د دې نه نو د 6 نه زیات شي د 100 نه اوښان زیادت وکړي. فإن كانت الإبل أكثر من ذلك کو چېرته یو اوښان زیات د دې نه ففي كل 50 حقه بیا قانون دا دی چې په هر 50 کې یو حق ده. ولا يفرق بين مجتمعين جداوالی به نشي کېدلی په منځ د راجمع کړی شوو کې. ولا یجمع جمعوالی به نشي کېدلی بین متفرقین په منځ د جدا جدا کې. دا مسله مخکې تېروتلې ده او د دې تفصیل کړلی شوی دی. ولا یفرق جداوالی به نشي کېدلی بین مجتمعین په منځ د هغې چې یو ځای شوي. ولا یجمع بین متفرقین جمعوالی به نشي کېدلی په منځ د هغې کې چې جدا جدا وي. خشیت الصدقه د وجې د یره د زکات نه. ولا تؤخذوا نبشي اخستلی فی الصدقات په زکات کې حرمتون بوډا ولا ذات عوارن غیبجن ولا تیسن پس الا انشاء المصدق مگر کو غواړي هغه زکات ورکوونکې. وفي النبات او په فصلونو کې ما سقته الانهار هغه فصلونه چې اوبه کړي وي هغه لره نهرونو او سقط السماء یا اوبه کړي وي هغه لره باران او سقط السماء اوبه کړي وي باران هغه لره العشر پای کې به لسمه ده. وما سق الغرب هغه چې خړوب کړي وي آرټ نه په پیه نسب 20 په دې کې نه مشهور دی. مقصد دا دی هغه فصلونه هغه ځمکې چې باراني اوبو باندې اوبه کړلی شوي یا په نهرونو او سیندونو باندې اوبه کړل شوي پای کې لسمه ده. او هغه ځمکې هغه فصلونه چې په ماشین باندې په ارټ باندې هغه اوبه کړلی شي نه بیا کې پای کې نیم عشر دی. په حدیث د عاصم د حارث کې راځي چې الصدقة فی کل عام زکات به ورکولی شي په هر کال. قال زهیر ویل احسبه زه ګمان کوم په ابو اسحاق قال وی مرتنا یو ځل زکات به ورکولی شي یو ځل. په حدیث د عاصم کې راځي اذا لم يكن في الابل ابنة محازن کله چې نی پوخان محاز نه ابن لبون شته نه ف10 دراهم نه بیا به 10 درهم ورکوی شي او شاتان یا به 2 چلی ورکولی شي. وبي قال حدثنا سليمان بن داود المهري اخبرنا ابن وهب اخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن ابي اسحاق شمیره د حدیث دا 1500 دا حدیث مروی د علی رضی الله عنه نه نو ابو اسحاق نقل کوي د عاصم نه او د حارث الاعور نه هغه دوړه نقل کوي د علی رضی الله عنه نقل کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ببعض اول هذا الحديث اول برحد د حدیث پشان د مخکنی حدیث دا قال ویل رسول صلی الله علیه وسلم فاذا كانت لك 100 درهم کله چې وین ستا د فارا 200 درهم او تیر شي بدی باندې کال نه پدی کې 15 درهم دي وليس عليك شيء نشته د بتا باندې شي یعنی فی الذهب فسرو زرو کې حتى يكون لك 20 دینارا تر دې پر چې شي ستا د فارا 20 دینارا
کله چې وي ستا دپاره 100 دیناره او په ده باندې کال واوړي نه په دې کې نصف دینار نیم دینار دی په ما زاده چې زیاتوالی وکړي په دې کې په بحساب ذالکه په حساب د دې به زکات ورکولی شي قال وی راوي فلا ادري زه نه پوهېږم علي یقولو چې علي رضی الله عنه چې په بحساب ذالکه په حساب د دې سره او رفعه او کو مرفوع کړی دلره نبی صلی الله علیه وسلم ته نراوی وی چې په دې جمله کې چې په بحساب ذالکه اختلاف دی چې آیا دا جمله مروی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده مرفوع دی او کو موقوف دی مرفوع دی او کو څه دی موقوف دی نه په دې کې اختلاف دی ولیس پی مالین زکات نشته دی په مال کې زکات تر دې چې واوړي په باندې قال الا ان جريرا مگر جرير قال ابن وحبین ولید ابن یزید فی الحدیث چې زیادت کړي په حدیث کې د نبی صلی الله علیه وسلم چې لیس فی مال زکات نشته په مال کې زکات حتی تدی پوری چې تیر شي په باندې قال یعنی په دې باندې اجماع د امت ده اجماع د صدا امت ده چې کلا حولان حول او کال نه اوړېدلې نه پاغي کې زکات نشتی درهم دی یا دینار دی سپین دی یا سره دی پاغه باندې کال نه دی اوړېدلې نه زکات پاغه باندې نشته زکات بګیڅ دی نشته دی او زکات پاغي کې واجب نه دی اسناد د دې حدیث دی صحیح دی وبي قال حدثنا عمرو بن عون اخبرنا ابو عوانه دا شمیره د حدیث دا 1500 دا حدیث مروی د علی رضی الله عنه هغه نقل کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی قد عفوت عن الخيل والرقيق پر خودل د ما زکات د اسونو او د غلامانو خو مراد د دین هغه اسونو غلامان دي چې کله د خدمت د فاروي او هغه غلامان او هغه اسونه چې هغه د تجارت د پاره دي بے پاغی کی زکات ادا کوي شي دین دا مسلم راوتله گاړه دې د تجارت کور دې د تجارت زمکه د تجارت آی کی زکات اشته دې هغه گاړه چې د خدمت د فاری خپل کور ضرورت د پاره اخیستلې شوی دی یا کورونه دي د ضرورت په بنا اخیستلې شوی دي تجارت پنیت نه دي نه بے پای کی زکات نشته فهاتو صدقت الریقه ادا کوي صدقه د سپینو زرو من کل 40 درهما د هر سولیختونه درهمن یو درهم ورکی وليس في 90 و100 شيء وليس في 90 و100 شيء نشته دی په یو کم 200 کې زکات په اذا بلغت کله چې ورسېږي 200 ته نفدی کې 5 دراهم سودی اذا درهم دی قال ابو داود روا هذا الحديث نقل کړی دا حدیث اعمش د ابي اسحاق نه څرنګه چې نقل کړی دی لره ابو عوانه لکه ابو عوانه چې نقل کړی د ابو اسحاق نه ابو اسحاق نقل کړی د عاصم بن زمرانه دقسی اعمش دا روایت نقل کړی دی نقل کړی دی حدیث لره شیبان ابو معاویه او ابراهیم بن طحمان د ابو اسحاق نه نقل کوي د حارث نقل کوي د علی رضی الله عنه علی نقل کوي د نبی صلی الله علیه وسلم مثله په شان د مذکور حدیث قال ابو داود وی وروا حدیث نفلی نقل کوي حدیث نفلی شعبه او سفیان او دارنګ نور کسانو د ابو اسحاق نه ابو اسحاق نقل کوي د عاصم نقل کوي د علی نه ولم يرفعوه دی کسانو دا روایت نه دی مرفوع کړي بلکې موقوف کړي دی فعلی رضی الله عنه پوری حاصل دا دی چې شعبه او سفیان دارنګي نور کسانو چې د ابو اسحاق نقل کړی دی نه دا روایت مرفوع نه دی ګرځولې بلکې موقوف کړی دی او چې زهیر او جریر ابن حازم او نور کسانو چې نقل کړی دی د ابو اسحاق نه هغې دا روایت مرفوع کړی دی وبي قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا بعض ابن حکیم شمیره د حدیث دا 1502 چې رسول الله صلی فرمای فی کل صائمه ابل فی 40 بنت لبون هر هغه اوخان
چې هغه بار څریږي نو په سولیختو کې بنت لبون دی. ولا یفرق ابل جداواله بنشي کېدلې ولا یفرق نبشي جدا کېدلې ابل اوخان عن حساب د حساب فلنا. مقصد دې څه دی چې کله دو کسان دي او داغي دواړو اوخانو یو ځای کړي دي په بانډه کې، یو ځای څریږي او یو ځای شپې ته هم راځي، سر ته ځای ته ځي، یو ځای ځي، یو شپون کې وله نیولی دی، نو د هغې مجموعه نه به زکات اخیستلی شي. یو مالک بل مالک نه جداوالی د دې خپل ملکیت نه کوي، د اوښانو به نه کوي، بلکې عامل چې کله راغلی نه مجموعه نه به زکات واخیستلی شي. ولا یفرق ابل جداوالی نشي کېدلی ابل د اوښانو عن حساب د حساب نه من اعطاها معتجرا چا چې ورکړلو دا زکات په نیت د ثواب. ابن علاوی معتجرا بها چې ورکوي دا زکات نه نیت د ثواب بکړي نو فله اجر د پر اجر دی چا چې منع کړلو فإن آخذها یقینا من اخلو د زکات در وشطر ماله او نیم مال د عظمات ربنا عز وجل چې دا یو فریضه ده د فرایضو د رب زموږ نه، یعنی یو سړي انکار وکړو د زکات نه زکات به هم ترې واخلي او نیم مال به د هغې نه زجرن اخیستلی شي بطور سزا بطور عقوبت به اخیستلی شي. لیس لآل محمد نشته د آل د محمد لپاره من هذه زکات نه شیئن څه شی، یعنی کورنۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې زکات نه کېږي، هغې به زکات نه اخلي. عظمة من عظمات ربنا عز وجل علما د دې حدیث نه استدلال او دلیل نیسي چې عقوبات مالیه او تعذیر بالمال شریعت کې جایز دی او د ګڼ احادیثو نه ثابت دی او منسوخیت باندې چا قول کړی دی نه قول په منسوخیت باندې صحیح نه دی. تعذیر بالمال ورکولی شي. تعذیر بالمال عقوبات مالیه چې یو سړي مثلا د زکات د ورکولو نه انکار او منوالی وکړو هغه زکات به د هم امیر د وقت واخلي او نیم مال به د هغه نه زجرن بطور عقوبت بطور سزا اخیستلی شي. امام د فاره دا جایز دی چې دا کار وکړي. امام د فاره څه دی جایز دی. وبي قال حدثنا فعل حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي وائل. شمیره د حدیث د 1503 معاذ فرمایي چې ان نبی صلی الله علیه وسلم لما وجه الى اليمن کله چې معاذ ابن جبل رسول الله صلی الله علیه وسلم یمن تلغو بتولې گورنری چې توالی نو حکم وګد ته ان یاخذ من البقر چې واخلی دوخانه من کل 30 د دیرشتو غواګانو نه چوالی من البقر د غواګانو نه من کل 30 د دیرشتو نه طبیع یا طبیع یو کلنی سخیته وي او طبیعه یو کلنی سخیته ویل کېږي. ومن کل 40 مسنه او د سولیختو غواګانو نه به اخیستلی شي مسنه. ومن کل حالم هر هغه څوک چې بالغ دی د هغه نه به اخیستلی شي 1 دینار یا برابر د هغې د معافیر جامې. مغافر سیابون جامې وی تکون بالیمن چې جوړېدلې په یمن کې دا بطورې جزیه مراد د دې نه څه ده جزیه ده. هر هغه څوک چې اسلام نه دی قبول کړی او د اهل ذمه نه دی او د مسلمانانو په ملک کې اوسیږي یعنی په یمن کې فاتح کیږي د مسلمانانو په ملک کې اوسیږي نه هغه نه به جزیه اخیستلی شي. هر هغه څوک چې بالغ دی 1 دینار یا یو جوړ جامې به د هغه نه څه کولی شي اخیستلی شي. د امام ترمذي د حدیث نقل کړی دی. نسائی ابن ماجه هم ذکر ترمذي چې دا حدیث حسن دی او علماء بعضی دا حدیث صحیح ګرځولی دی. وبي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه ونفيل وابن المثنى قالوا حدثنا ابو معاويه. شمیره د حدیث د 1504 دا حدیث معاذ نقل د نبی صلی الله علیه وسلم نه په شان د مګ حدیث. وبي قال حدثنا حارم بن زید حدثنا حارم بن زید بن ابي زرقاء حدثنا ابي عن سفيان عن مش عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال دا بل حدیث دی. شمیره د حدیث د 1515 معاذ ابن جبل
قال وی بعثه النبی صلی الله علیه وسلم اولګدل رسول الله صلی الله علیه وسلم الى اليمن یمن ته فذكر مثله ذکر کړی دی په شان د مکه حدیث خو نه دی ذکر کړی سیابن تکون بالیمن دا لفظ نه دی ذکر کړی ولا ذکر نه پکې دا لفظ ذکر کړی دی چې محتلمانه. قال ابو داود وی نقل دی حدیث جریر یعلا معمر شعبہ ابو عوانہ ابن سعید د اعمش نقل کوي د ابو وائل نه هغه نقل کوي د مسروق نه یعنی مقصد دا دی او مسروق به روایت کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نه. نو دا حدیث جریر یعلا معمر شعبہ ابو عوانہ ابن سعید مرسلن ذکر کړی دی. پدې کې ذکر د معاذ ابن جبل نشته او چې دا حدیث یعلا او معمر روایت کوي د اعمش نه اعمش نقل کوي د ابو وائل نه او ابو وائل نقل کوي د مسروق نه مسروق نقل کوي د معاذ نه. پای کې ذکر د معاذ راغلی دی نبی دا حدیث موصولا دی. خو امام ترمذی چې روایت مرسله پدې کې اصح دی روایت مرسله پدې کې څه دی اصح دی. وبي قال حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانة عن هلال بن حباب شمیره د حدیث د 1580 سوید ابن غفروی سرتو زلړم او قال یوی چې اخبرنی من سارا خبر را کړی ما ته بیان کړی ما ته هغه چا چې هغه تللی مع مصدق النبي صلی الله علیه وسلم د عامل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه په اضافه عادي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په هغه خط او په کتابت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا خبره لیکلی شوی وه چې الله تأخذ من رازعی لبن چې نه باخلی ته په زکات کې د شیدو څاروی ولا تجمع بین متفرقین او ته به جمعوالی نه کې په منځ د هغه څارو کې چې جدا جدا وي ولا تفرق بین مجتمعین او ته به جداوالی نه کې په منځ د هغه څارو کې چې هغه راجموي سوی راجموي مجتمع معنا راجموي. وکان اوده انما یأتی المیاه راتب اغ اوبو خواتا حین ترید الغنم کړه چې ګړي بزیرالی د اوبو خواتا نفیقول ویل بدغه عامل رسول الله ادو صدقات اموالکم ادا کوي زکات د مالونو خپلو. قال دا وی فعمد رجل منهم قصو کې یو سړي دی دیونه الی ناقتن قوما اغه اخرتا چې غټ قف والا وا نقالا دا وی قلت ما یا با صالح مل قوما څه معنا ده قال غول عظیمه السلام چې غټ خوفي والا وی سوي غټ خوفي والا قال دا وی پابا انکار وکای اکبرها چې قبول کړي. قال و انی احب دی ویلا چې زه خوم انت اخذ خیر ابلی چې تواخلی غور اخزما. قال اغو فرمایل عامل د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوی چې پابا انکار وکړو د عامل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبلولنا. قال دا راوی په ختم له اخرى دونها ځینې کړه هغه د پاره بل اوخ دونها چې په مرتبه کې دا نه کمو نو انکار وکړو د هغې د قبلولنا هم بې ځینې کړه د هغې دپاره بل اوخه نه ځینې کړله د هغه دپاره بله اوښه دونه چې په مرتبه کې د هغې نه کوم فقابلها دغه اوښه یې قبوله کړه د هغې لره. وقاله وی و انی آخذها وی فرمایل چې زه اخلم د لره خو ویرېږم چې غصه وکړي په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لی ما ته به وی وعمدت الی رجل عمدتها الی رجل قص کړی تا یو سړي ته نفتخیر تا علیه ابلو نپتا داغه نه بهترین اوښ اخیستلی و په هغې کې تا داغه نه یو بهترین اوښ اخیستلی په زکات کې نه زه په دې باندې یریږم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته غصه ونه کړي په دې باندې څه ونه کړي غصه ونه کړي. قال ابو داود وی نقل دی حدیث حشیم د هلال ابن حباب نه په شان دی الا انه قال مگر دا وی چې لا یفرقو صيغه د مجهول راوړی دا لا یفرقو مخکې روایت کې په صيغه د خطاب سره او چې لا تفرق بین مجتمعین دا فرق شو. وبي قال حدثنا محمد صباح البزاز حدثنا شريك شمیره د حدیث دا 1500 سوید ابن غفلوی اتانا رالی منگتا
عامل د رسول الله سلم فاخذتو بيده ما وینیو لاس دا وملستو فی عاده په کتاب داغه کې چې لا یجمع بین متفرق ولا يفرق بین مجتمع خشیت الصدقه جمعواله باندې شي کېدل په مینځ د جدا جدا اوخانو کې او جداواله باندې شي کېدل په مینځ د هغه مجموعه کې چې راجم ویوزم د وجدیر صدقینه ولم یذکر ند ذکر کړی او راجع لبن قال ابو داود بین لا تجمع ولا يجمع حکم بین لا تجمع ولا يجمع حکم د دوړو صيغو کې فرق دی چې لا تجمع او ولا يجمع د دوړو صيغو کې څه دی فرق دی یو صيغه د معلوم ده بل صيغه د مجهول ده یو صيغه د خطاب ده یو صيغه د غائب ده نه کله چې صيغو کې فرق رااله نو حکم کې فرق دی حکم کې څه شو فرق موجود دی لا تجمع خطاب خاص دی او ولا يجمع خطاب عام دی وبي قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا وكيع عن ذكري بن اسحاق المكي شمير الحديث دا يو زورو 500 مسلم ابن شعبوي استعمل نافع ابن علقمه ابي عامل مقرر کړلو نافع ابن علقمه پلار زمالا عرافه قومه فاغه مشری د قوم خپل حکم یو کدی تاسو صدقهم چې زکات د دیونه واخلي مقرر کن نافع ابن علقمه پلار زما علی عرافه قومي په مشری د قوم خپل استعمل مقرر کن نافع ابن علقمه پلار زما په مشری د قوم حکم کدی تا چې زکات د خپل قوم نه راوون کا قال داوی مسلم اولګه مال رپلار زما فی طائفه منهم په یو ډله د دیو کې زرالم شیخن کبیرن یو مشر او بوډا خواته یقال له جویل شاغیتا سعر ابن دیسم ما ورته ان ابي قلن پلار زمارا لګله تا تا د لپاره چې تانه زکات اصول کم قال اول ابن اخي اوراره واي نحو تاخذون کم قسم ساروي تعریف زکات کې قلت موت نختار حتى إنا نتبين زروع الغنم زبغركم تردي چه حکار شي منگتا زروع الغنم شدو سارویم اغا باخلم قال ابن آخي ولد اورار زما فإني أحدثك زبيان كم تاتا أني كنت في شعب من هذه الشعاب زما پدی کندو کې په زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم کې فی غنم لی چې زما غړي بزیوی او مزه پدی کندو کې پدی صحرا کې په خپل غړو بزو کې په زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نفجاءنی رجلان علی بعیر را لمات دو کسان په یوخ باندې ویل مات ان رسول الله من دو قاصدان د الله د پیغمبر الی کتا تا د لپاره چې ته ادا کی اغه زکات د خپل ګړو بزو ما ورته ویل ما علی فیها سدی په ما باندې پدې کې هغه ولا شاتو نیو چیلې دا نفعمد الى شاتن ما قص وکړو یو چیلې ته قد عرفت مکانها چې ما ته داغه مرتبه معلومه وا چې ډکو د شودو د غوخینا ممتلیتن محزن وشحمن ډکوا اغه د شودو او د غوخینا فاخرجتها الیهما راوی مستل دغه چیلې دغه دوړتا فقال د دوړل حازی شات شافم دا ساروی د شودو دې وقد نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم من کړي من پیغمبر چې واغلو من په زکات کې د شودو ساروی قلت موتلف فبأي شيء تاخذاني کم قسم ساروی تاسو اغلی قال عناقا جزعتا یو کلنه بچه د بزی یا دو کلنه عناق ویلیکیږي عناق د بزی بچی تا جزعتن چې دیو کال وی او سنیان د دو کال وی قادای ما قص اکړلو الى عناق معتاد اغا چلیتا چې اغا بلار بشوی نیوی وقد حان ولادها خورسیدلی وی براروالی تا وقت بلو ترسیدلی وی خبلار بنی وی نراوی مستلد دغل دی دولت په قال ولا ناولنا حراک منتدا
فجعلها معهما ویغ سره د ځان سره ویګر زوله په خپل وخ باندې ثم انطلق بلال. ابو داود نقل دی حدیث ابو عاصم د ذکرین قال اذن هغه هم مسلم بن شعبوی چې مسلم ابن شعبه سرنګي چې روح ویلی مسلم ابن شعبه. نو چې دا حدیث عاصم ذکر کړی ذکریه نه نو په سند کې مسلم بن شعبه وی لکه سرنګي چې روح دا حدیث ذکر کئی ناغ پا سند کی مسلم ابن شعبوی. وبی قال حدثنا محمد ابن سن نسائیو حدثنا روح حدثنا ذکر ابن صاف بی اسنادی بیاز حدیث ذکر کرے ابن صاف پا سند مذکور سرد حدیث قال چویل دی مسلم ابن شعبہ قال فیہ ویلی دی پتی کی والشافع التي پی بطنها ولدن. شافع اغا ساروی تویلی کی گی چاگا په ګډه کې بچي موجود وي. قال ابو داود وی وقرات فی کتاب عبد الله ابن سالم بهمسا ما اولستو په کتاب د عبد الله ابن سالم کې په همس کې په خوا د آل د عمرو ابن حارث همسی چې اولستو ما په کتاب د عبد الله ابن سالم کې په همس کې عند آل عمرو ابن حارث الحمسی په خوا د آل د عمرو ابن حارثی همسی کی عن الزبیدی چې نقل کی د زبیدی نه قال وی چې واخبرنی خبر را کړی د ماته ی ابن جابر هغه نقل کی د جبیر بن فیرنا نقل کی د عبد الله بن معاویه عازرینا چې دا د عازرۃ القیس د قبیلې نه دی چاوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ثلاث من فعلهن دری سيزونه دي چا چول دی لرا فقط طعم طعم الايمان د اسکو خون د ایمان من اغه چا عبد الله چې عبادت وکړه د الله ایوازي وانه لا اله الا اقرار وکړي بروند چغدار د بندګي یو دی او ورک زکات د مالفل طیبتن بها نفسه چې خوشاله ای پای سر نه پسدای او رافدتن علیه او داد کون کی وی پاغه باندې کل عام ار کال ورکلم ولا يعتل حرمان نبور کی بوډا نه پمن ولد درینا نه پمن ولل مریض او نه بیمار ول الشر تلئیما او نو ورانکار نو اغا تریدون کې ورانکار لئیم مان ورانکار شرطات اغا مست سرکش چورته ویل کیږي مست او سرکشا بازوی اللئیما چې بخیل وی په شودو سره چې پای کې شود نه په خوشحالي د نه پسې ورکو رافدتن علیهم او امداد کون کی وی نه پس د دې په ورکولو زکات باندې کل عام ارکالی ورکو خو په شرط دی چې بوډا بنور کوي پمن بنور کوي مریض بنور کوي ولا شرط اللئیمه او نو اغا سرکشا بیکارا بخیل په شدو سره اللئیمه ورانکار او بخیل په شدو سره ولکن من وسط اموالکم لیکن د درمینا د مال فلنا چې ورکی زکات د درمینا د مالنا نډیر بیکارا نډیر غورا فإن الله قال الله لم يسألكم خيره الله نه دی غوښتل تاسو نه غوره مال او نه حکم کړی تاسو ته بشره په بیکار د سره بشره په بیکار د سره چې بیکاره به په زکات کې نه ورکوي او غوره به په زکات کې نه ورکوي. هو اسناده منقطع اسناد د دې روایت منقطع دی اسناده منقطع اسناد کې انقطاع موجود ده. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تبعزنا توفرنا د ټول ورکړل دنیانا د سپرلی رنگین سحر شومړې د شرکت شکدې شوې په نبیانو کې سردارا زمون خوږ پیغمبر مونږ ولې دستلارا